د پاک څښتن تعالی په نامه یک تلویزیون د شپې اتو بچو خبري ټولګه ته راغلاست نن یک شنبه د غبرګولي یا سفر دریمه چې د مای 24 سره برابر ده په بل کې هم ورسو د مهمه خبرونو سرټکو ته د اسلامي امارت په حاکمیت کې د خلکو ټول شرعي حقوق خوندي شوي د ظلم مخنیوي کیږي او د شرعي محاکمو له لارې عدالت تامین شوی د اسلامي امارت د رهبر نوی پیغام له کورني عدالت تر نړۍ سره تعامل پورې د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې شیخ هیبت الله خنزاده ویل چې په اوسني نظام کې څوک پر بل ظلم نشي کولای او د ټولو اتباعو شرعي حقونه خوندي دي په پیغام کې راغلي چې اسلامي امارت د شریعت د اصولو پر بنسټ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي د بلوچستان په ځانمرګي برید کې د 28 پاکستاني پوځیانو وژل کېدل بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو پر لیدونکو اورګاډي مرګونی چاودنه کې 28 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 111 تنه نور ټپیان شوي دي ما به دنبال صلاح هسته‌ای نیستیم ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه او د جګړې ګواښونه وخترونه او د یوې هوکړې امکان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن ورځ نړۍ د هرمز تنګي په اړه خبرونه اوري خو اسلامي جمهوریت ویلي چې امپراتور ایران ته تسلیم شوی دی اوس هم بشپړ خبرونه د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې د افغانستان د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خنزاده ویل چې په اوسني نظام کې څوک پر یو بل ظلم نشي کولی او د ټولو اتباعو شرعي حقونه خوندي دي په پیغام کې ویل شوي چې اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شریعت د اصولو پر بنسټ سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي د اسلامي امارت په پیغام کې دا هم راغلی چې په هیواد کې د امر بالمعروف دنده پلي کیږي او حکومت د یتیمانو کونډو اړمنو او معلولینو سره د مرستې لپاره ژمن دی په پیغام کې له حکومتي چارواکو غوښتل شوي چې پر خلکو ظلم ونه کړي او خپلې دروازې د هغوی پر مخ خلاصې وساتي د اسلامي امارت رهبر همدارنګه له خلکو غوښتنه کړې چې د راستنېدونکو کډوالو ملاتړ وکړي او لاسنیوی یې وکړي د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت نن د افغانستان اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هیبت الله خنزاده حفظه الله تعالی د مبارکۍ پیغام نشر شو په دې پیغام کې د افغانستان مؤمن او مجاهد خلکو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلې ده او په دې پیغام کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د الله تعالی شکر ادا کړی چې افغان ولس د شرعي نظام تر سیوري لاندې د امن ثبات او ارامۍ په فضا کې د اختر ورځې لمانځي او ټینګار یې کړی چې د انسان د ژوند اصلي مقصد د الله تعالی عبادت د دین عملي کول او د شرعي احکامو پیروي ده همداراز په پیغام کې راغلی چې د اسلامي امارت په حاکمیت کې د خلکو ټول شرعي حقوق خوندي شوي د ظلم مخنیوي کیږي او د شرعي محاکمو له لارې عدالت تامین شوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فریضې د اهمیت یادونه هم شوې او له علماو او مسؤلینو غوښتل شوي چې د خلکو د اصلاح دعوت او د عباداتو په ځانګړي ډول د لمانځه په برخه کې لا زیات کوشش وکړي علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د یتیمانو کونډو معلولینو او بېوزلو خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی او له شتمنو افغانانو یې غوښتي چې د اختر په ورځو کې له اړمنو کورنیو سره مرسته او همکاري وکړي په پیغام کې دغه راز د اسلامي امارت د بهرنیو اړیکو په اړه هم څرګندونې شوي او ویل شوي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې مثبت سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي دغه راز د اسلامي امارت مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو خدمت امنیت او هوساینو ته جدي پاملرنه وکړي د هغوی کارونه په ښه او عاجل ډول ترسره کړي او له هر ډول ظلم او ناوړه چلند څخه ځانونه وساتي په دې پیغام کې امنیتي مسؤلینو ته هم هدایت شوی چې د اختر په ورځو کې د خلکو د خوندیتوب ارامۍ او خوشحالۍ لپاره لازم تدابیر ونیسي په دې اختریز پیغام کې د راستنېدونکو مهاجرینو وضعیت ته هم ځانګړې پاملرنه شوې او اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې ترڅو د هغوی د انتقال ځای پر ځای کولو او د ځمکو د ویش په برخو کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دغه راز د افغانستان له خلکو غوښتي چې د اسلامي نظام ساتنه او ملاتړ خپل ګډ مسؤلیت وبولي او د اتفاق اخلاص او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کړي بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو پر لیږدېدونکو اورګاډي مرګونه چاودنه کې 28 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 111 تنه نور ټپیان شوي دي د بلوچستان پوسټ رسنۍ وایي چې
نن غرمې مخکې د پاکستان د بلوچستان ولایت په مرکز کوټه ښار کې د پاکستاني پوځیانو پر ډک اورګاډي زوروره چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې اورګاډی د چاودنې له سیمې د ښار پر لور روان و. چارواکي وایي چې د چاودنې له امله د اورګاډي 2 ډبې له پټلۍ وتلې او یوه ډبه سخته زیانمنه شوې ده. دغه راز د کوټې ښار په روغتونونو بیړنی حالات اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې بلوچ ازادي غوښتونکي پوځ د دې مرګوني برید مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بګتي د برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دی چې فتنة الهندوستان ترهګرو ښځې ماشومان او بېګناه ملکي وګړي په نښه کړي دي. چارواکو ویلي په بلوچستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات نور هم سخت شي او تر وروستۍ ترهګریز پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. په خبرونه کې د بس لپاره سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مارج را سره د مارج تاسو ته راغلاست. لومړی پوښتنې ته په پاکستان کې کورنۍ تاوتریخوالی د امنیتي وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه باران په لومړی تاسو ته د همکارانو لیدونکو سلام احترامات باندې کوم. علیکم السلام. تاوتریخوالی خو په هر هېواد کې کیدای شي مختلف عوامل ولري. اقتصادي ستونزې مثلا ناراضي له دولت نه وي، بې عدالتي هم یو عامل کېدلی شي، ظلم و ستم هم بل عامل کېدلی شي، حق غوښتل لپاره غږ پورته کول هم شته. نو په ټوله کې پاکستان کې چې ګورو هلته توپیري چلند کېږي. مثلا پنجاب فدرالیزم سیستم ده، معنا دا ده چې هر ایالت ځان ته مساویانه حقوق لري. بله توازن باید په پام کې ونیول شي. څومره چې تخصیص بودیجه پرمختګ کار یو ایالت کې بل ته باید وشي. موږ ګورو دغه سیمې چې نیمه خاوره دی هند او نیمه د افغانستان اشغال شوی ده او پاکستان کې جوړ کړل شوی ده، یعنې پردوی جوړ کړی ده. دلته تنها دغه پنجابیان چې حاکم دي خپل ایالت او سیندیانو ته ډېر زیات حق حقوق قایل دي او آبادي او پرمختګ ته ډېر ده. بله سهولت د ژوند ته ډېر ده، معیشت د ژوند ته ډېر ده، تحصیلات ټولنیز خدمات ته ډېر دي، روغتونونه پوهنتونونه مثلا ښوونځي او نور خدمات عامه، برق مثلا برېښنا، اوبه رسول، ګاز رسول، بسونه، سړکونه، پارکونه، یعنې په ټوله کې هلته دا اوس مقایسه کړه بلوچستان سره. نو پښتو خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د دې حکومت د نه پام لامل څه شی دی؟ آیا دوی دا د خپلې خاورې برخه نه ګڼي که څنګه؟ دوه علت دي. یو همدا ده چې دوی بنیادي پوهېږي چې دا قوم دغه نژاد د موږ نه ده، بل پوهېږي دا خاوره تاریخي توګه د موږ نه ده، دا اشغال شوې ده او پاکستان په دې کوم ثبوت سند هم نه لري او نه کوم تکلیف لري. ثبوت سند دا ده چې د موږ کوم امیر کوم لاسلیک چا سره نه ده کړی او تکلیف معنا دا ده چې که د موږ کوم امیر د موږ خاوره شفاهي ډول هم منلي له هند برطانوي سره موږ پاکستان په دې کې هېڅ تکلیف نه لري. نوی هېواد چې جوړېږي د قاعدې د حقوقي لحاظه هغه خپل نوي تړونونه لاسلیک کوي. بل پخوانی تړون د بل هېواد دلته اعتبار وړ نه ده. نو بنا دا خپل فکر نه کوي. دا یو مسله. دوم مسله دوی غواړي بعضې افراطي حرکات، جګړه، چاودنې، ترهګر روزل، ځان قرباني ښودل، د غرب برنامې دپاره تورستان راوستل، مختلف القاعده ده او داعش ده او دا ده، دا په دې سیمو کې پلي کېږي. بیا له دې په دې پر بنیاد باندې خپل بودیجه او معاش پیسې واخلي. که دا سیمې پرمختګ وکړي بیا خلک هوښیارېږي، بیا دغه برنامې دوی مخې ته نه وړي چې مختلف د اسلام په نوم، د منبر په نوم، د محراب په نوم، د پیر په نوم، د مرید په نوم باندې، د شیخ و ملا په نوم وغولېږي، یا مثلا نور پروګرامونه باندې دا نیابتي جګړې راوړي. بیا هوښیارېږي لکه پنجاب و سیندیان بیا خپله جنګ نه کوي، جګړه نه کوي. هلته بیا پاکستان ماموریت چې د ملکي و نظامي ادارې له منځه ځي، بیا پیسې او ماشور کې احتمال د سره پاکستان ته ضرورت نه وي، بېرته د هند د افغانستان خاوره سره ورکړل شي او له منځه یې یوسي.
نو مرسب کله چې پاکستان نو کله چې پاکستان د پښتنو او بلوچستانو پر وړاندې داسې کار تر سره کوي یا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي دوی پر سیاسي حکومت باندې کوم اغېز نه کوي مجبوره دي د خلک د حقایق باید موږ ووایو حقایق باید موږ ومنو له ورځې نه صدا خلک دا څه هیڅ پاچا زین په سخره د خپل خاورې د به تر سره دوه نه دا کړی نه حق ورکړي مزدور ملتو کې ویلي صرف خپل حقوقي رساله د پچاکړه چې په ویلي دي چې زه یوران نه منم دا شای موږ ته پاتې ده و سالاتو کې لدینه مکه خو خیر ته جنگ او جګړه هم دا دریس خو چې موږ نه منو دا ګورته جوړ نه و چې دی نړیوال ډیپلوماسي کې او یا په زور به توافق اما دا حکومتونه و چې لکه ظاهر شاه مسایل سره توافقونه په 1980 کال کې چې پاکستان هند ویش کړل ویشل و راځي ونه ک په 55 کال کې چې هند او پاکستان جنگ و هند ورته ویل چې خپل خاور د وخت باندې انګلیس په روانه خسله بیا په یو کار چې بنگال جدا کړ بیا هند مداخله وکړه بنگال هم جدا کړ خاور ټیره د اجازه نه درلوده داود خان وخت کوم ترغه چې راټولې د کورنی مشکلات ته جوړ شول خو بیا مغز خارندونه ویلغه شرط وړاندې کړ چې خاور د تا ماده د سرک لار او بو تراکه هغه بيخي بل خیالات شروع کړ بیا خلکو پرچام ته بیانو دوه بلاکونه کر په کر سول ویل خدای وتسلته یو ګرمه تاودا جګړه راوړي او دا کار وسه چې موږ وڅل وکاله وکړو بیا نو د لاسپوڅ حکومت د پاکستان راغی پرس کر ربانی و هغه نو کابل او غار څوران کړل مطلق کم هر څه پاکستان ته تحصیل څنګه موږ برتاب ناراضي جمهوریت حکومت بل چا جوړ کړو لبن راغلی و دلته پردي پراته و بودیجه پردي ورڅ پردي او د حقیقت ترغه نه سکوړه چې ډیلان غږ پورته کی نو مرسب د پاکستان د نن کورنی وضعیت ته وګورو پاکستان به تر کومه وخت پورې په خپل هیواد کې د بهرنۍ پالیسۍ پلي کوي او خپل کورنی امنیت به داسې خړوبې ساتي په پاکستان امنیت ته جوړ ده پاکستان وسره تم خلک د حالت په توګه جوړ شوی ده دا ماموریت سره نه کې خو بیا نو پاکستان نه ده نو دا خو د سیمې د امنیت د نامنۍ لپاره مسله شو نو د پاکستان کورنی امنیت ولې دا رقم ته کرغړندای نه د پنجاب کې خاص ولادت ته خارامي د خپل ځوان زندگی بیاشي او سر بازار او غاز باغ موټر ګست هاوسونه تفریحي ځایونه ډسکوټیکونه کار فعالیت بودیجه هر څه موجودي بانکونه هر څه فعال دي هوا کار کنشن که د معیشت ژوند بهترین ژوند ده مقاومت چارواکي پوزي کې نظامی د پیسو باندې په بهر کې اشتمنۍ لري کونه تفریح تاګ راتګ تاسو پیای وګړي ټول پنجابیان سفر کې زیو راځي ګواګا بندر واسطه نورمال زیو راځي ته مهاجر پارټي پنو باندې چې تاسو سره بری کوي پنجابیان ساتي چې څوک راځي او ته بدون ویزه اجازه ده لدې خوازي کله خو راځي ته باسناد ورکول کیږي سرمایه گذاری کوي هیڅ مشکلات نشته نه سیندیانو ته نه پنجابیان سیندیانو ته په دوه کټګوري کې کشمیریان هم خصوصا لري مصیبت او بدبختی ټول پښتنو جوړ کې ماچیلیا مجبوریت ده چې پاکستان د افغانستان حق نه کړی دوم هغه د چې پاکستان حکومت دی په فقر او په شریعت کې ساتي په افراطیت کې ساتي بله دوی ته عین مکتبونه مدرسې دانه سره مکتبونه او ساينس او ټکنالوژي دوی تمام هم دغه څوارس هم د جماعت او مدرسه او ملایات او افراطیت او مولانا فضل الرحمن او فتوی دا دوی دا کار ده سیاسي ګوندونه چې ته جوړ کړی ایسای فرمایشي جوړ کړی دا خلک ما پاندې باندې ساتي چې ما څنګه کوي چې پښتون یم او حق غواړم پنجاب نه غواړم شعارونه دي به تتاج اساس په واقعي ډول باندې هغه پورته کې پسې ځای ټارګټ کی سبا تاغني سیو تای تمړه زونده ورکی دا حالت دی ورته جوړ کړی د څه قوي مشران نه څه راپورته سي افغانستان ته دوی نسی کولای چې خپل د پلان نه کوتن فکر وکړي چې څنګه به کفایتي نظاماتونه ماده تشریح کړل هاته لدې رمر کې چې کله هند په 1350 کال کې د ازادي خوای جنگونه پاین کې جوړ شوی و
یو انګریز راغی د هند وایسرای ته ویل د افغانستان خاوره ورکړه د رنجیت سنګ داخله چې کې دلته دا خاوره ورکړه چې مشکلات دي دوی ورته څوک نه څه چې وی غواړي بله خو دوی دوه غواړي مګ ورکړو د عثمان خان ته ویل وراسه خاوره دی واخله وای زه به جرګه وکړم جرګې سره تر نه پورې ورنځه دا خبر به وسم پنجابیان موږ ملامتو نه بهترین کار کوي ښه شاباس خدای د قمدارانو خور د مور چونی نسی ځکه دوی خو خيار دي خپل ګټه ته دا کار نه کوي موږ باندې کوي موږ نه پوي په بل کې بل نه پوي په بنگال کې بنگالیان بیا خپل په نور کې وس په خپل پښتنو بلوچستان دا کار کوي بیا خپل په موږ باندې بمبار کوي په موږ باندې مشکلات جوړ موږ بیا خپل هڅو به خپل خيار هڅو به خپل تدابیر ونیسي څنګه نیسي کې کارو کسي بنا ته د کارو کې اقتصاد پیاوړی کړي اقتصاد چې پیاوړی خپل وحدت او اتحاد جوړیږي سیاست د قوي کیږي یو مړ کېږي پاوز اردو اداره جوړه خو مرسد دلته اساسي ستونزه دا ده چې د پاکستان حکومت تر شا چې د تاسو ول چې بهرنۍ پالیسي لاس لري نو دلته کچرته پښتانه او بلوچستان راځي شي نو داسې څوک نشته چې دوی څخه د حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي مطلقاً خبر هم داده لوی مشکل هم داده ایران دوی نه مني ایران بلوچستان سره مرسته پدې نه کې چې خپل سیستان او زایدان په خطر کې دي دا بلوچستان او زایدان داسې دی خواته چې ګورې نو هند بیا مرسته نشي کولی ځکه دا ملکیت د افغانستان دی نور څوک نه خپل پنجابیان په دې چارت کې افغانستان حکومتونه ته جوړ نه دي چې دا خاوره به خپل کړي ډیره مننه په ډیره خواشینۍ سره لافي وهو صاحب امان الله خان نه دی خو د آزادۍ او چې خاورې واخ روس مات امریکا ما کدا ما پنجابي زور نه لري مرسب ډیره مننه دا مشکلات سره متاسفانه دا تر حالې دوته به وخت وکړ د نړیوالو چارو کارپو عزیزدین مرسب تاسو له حضور څخه په خبرونه کې نړۍ منکم له تاسو خپل ټول همکاران په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیدي خښ په ولرای